د نړۍ لس ستر مسجدونه چې په یوه وخت پکې څومره وګړي لمونځ کولی شي او په کومو هیوادونو کې دي او څومره ځمکه یې نیولې ده دا ټول معلومات په همدغه ویډیو کې درکوو. سلامونه نیکې هیلې. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس در سره پښتو ټاپ ټي وي سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. لومړی هم راځو الحرام مسجد ته. الحرام مسجد د نړۍ تر ټولو لوی او ستر مسجد دی چې په یوه وخت پکې 1.5 میلیون کسان عبادت کولی شي. د نړۍ دغه ستر مسجد د سعودي عربستان په مکه ښار کې په 356,000 متره مربع مځکه کې اعمار شوی او یوه برخه کې بیت الله شریف هم واقع دی چې هر کال په میلیونونو حاجیان هم ورځي. دویم هم نبوي مسجد. نبوي مسجد په نړیواله کچه دویم تر ټولو لوی مسجد دی چې په یوه وخت پکې 1 میلیون کسان عبادت کولی شي. نبوي مسجد د فخر الموجودات او سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم روزه او آرامګاه هم ده چې د سعودي عربستان مدینه ښار کې په 384,000 متره مربع مځکه کې اعمار شوی دی. دریم هم استقلال مسجد. استقلال مسجد د اندونیزیا له اوله درجه لوی مسجدونو څخه شمیرل کیږي چې د دغه هیواد په پلازمینه جاکارتا کې موقعیت لري. دغه لوی مسجد کې پر یوه مهال 200,000 نفره عبادت کولی شي. څلورم هم تاج المسجد. تاج المسجد د هندوستان یو لوی مسجدونو څخه دی چې د دغه هیواد بوپال ایالت کې موقعیت لري. دغه لوی مسجد په 400,000 متره مربع مځکه کې اعمار شوی چې په یوه وخت کې 115,000 تنه پکې عبادت کولی شي. پنځم هم الجزایر مسجد. الجزایر مسجد د الجیریا یو له لویو مسجدونو څخه دی چې پر یوه مهال پکې 1200,000 کسان عبادت کولی شي. دغه لوی مسجد د الجیریا پلازمینه الجزایر کې په 60,000 متره مربع مځکه کې اعمار شوی چې رغنیزې چارې یې لا هم دوام لري. شپږم الحسن ثاني مسجد. الحسن ثاني مسجد د مراکش یو له لویو مسجدونو څخه ګڼل کیږي چې هم مهاله پکې 115,000 تنه عبادت کولی شي. یاد لوی مسجد د مراکش کاسابلانکا کې په 1993 میلادي کال کې اعمار شوی دی. اووم هم بادشاهي مسجد. بادشاهي مسجد د پاکستان یو له لویو مسجدونو څخه دی چې د لاهور ښار په یو څنډه کې موقعیت لري او په یوه وخت پکې 100,000 کسان عبادت کولی شي. اتم هم الاکبر مسجد. الاکبر مسجد د اندونیزیا دویم لوی مسجد دی چې د دغه هیواد سورابیا ښار کې موقعیت لري او هم مهاله پکې 59,000 تنه عبادت کولی شي. نهم بیت المکرم ملي مسجد. بیت المکرم ملي مسجد د بنگلادیش لومړی لوی او په نړیواله کچه 10م لوی مسجد دی چې د دغه هیواد پلازمینې ډاکا کې موقعیت لري. یاد لوی مسجد په 9,000 متره مربع مځکه کې اعمار شوی او په یوه مهال پکې شاوخوا 40,000 تنه عبادت کولی شي. لسم هم شیخ زاید مسجد. شیخ زاید مسجد د عربي متحده اماراتو تر ټولو لوی مسجد دی چې د دغه هیواد ابوظبي کې په 18,000 متره مربع مځکه کې اعمار شوی او په یوه وخت پکې 41,000 تنه عبادت کولی شي. د ویډیو په اړه مو خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو ملګرو سره شیر کړئ.